السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته بخیر راغلی دوستانو خو هغه چاته چې د ویزې مخالفې ماپ شوي نو هغه اوس څه وکړي د دې لپاره ما په تېرو ویډیوګانو کې ویلي چې دوی کولی شي چې ډایرکټ ایرپورټ ته لاړ شي هلته په سیسټم کې دوی پسې چې کومه مخالفه وي هغه ماپ کیږي او دوی ته خپل ملک ته د تګ اجازه ورکوی کیږي نو په دې سیسټم کې اوس څه نه څه بدلون راغلی دی هغه کوم بدلون دی د دې لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل په اړه کومه سپارښتنه یا وړاندیز لرئ نو مهربانۍ له مخې ماته په کمنټ کې ولیکئ ښه لکه څنګه چې تاسو واړو ته پته ده چې هغه واړو کسانو لپاره د ویزې مخالفې معاف شوي کم چا چې ویزا د 2020 کال د درېیمې میاشتې اول تاریخ څخه مخکې ختم شوي که دوی ته خپل ارباب یا کمپنۍ ویزه کینسل کړي وي او په اماراتو کې پاتې وي او یا هلته د ویزې وخت پوره شوی وي د پیسو نشتون له وجې هغو په دې نه وي توانېدلي چې خپله ویزه نوي کړي او یا کم کسان چې په ویزټ باندې اماراتو ته راغلي دوی هلته اماراتو کې پاتې دي او اوس په دوی پسې ډېرې زیاتې مخالفې یا غرامې راغلي دي نو اوس دا واړه مخالفې یا غرامې معاف شوي دي نو تاسو کې هغه څوک چې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي هغه کولی شي چې د 2020 کال د 8مې میاشتې 18 تاریخ پورې د دې فرصت څخه ګټه واخلي او خپل وطن ته لاړ شي ښه نو کوم چا پسې چې مخالفي دي هغه څه وکړي هغوی د جوازاتو دفتر ته لاړ شي یا کوم بل دفتر ته نه لکه تېره ویډیو کې چې ما ویلي وو چې هغه کسان کم چا پسې چې د ویزو مخالفي او غواړي چې خپل وطن ته لاړ شي هغو د ډایرکټ ایرپورټ ته ځي هلته به دوی ته په سیسټم کې مخالفې مپ کیږي او دوی ته به د تللو اجازه ورکوی کیږي خو تېره ورځ میجر جنرال سید رکن الرشیدي کم چې د فیډرل اتھارټي فار آیډنټیټي اینډ سټیزنشپ ډایرکټر دی هغه دا خبره وکړه چې هغه واړه کسان کم چا چې ویزه د 2020 کال د درېیمې میاشتې څخه مخکې ختم شوي او دوی پسې مخالفې دي که هغوی پخې ویزې یا اقامې وي او یا په ویزټ ویزو باندې راغلي وي هغو واړو ته مخالفې معاف شوي دي نو په دې کې کوم کسان که د ابوظبي شارجې یا رسول خیمې ایرپورټونو څخه ځي هغه د 6 غنټې د خپل پرواز څخه مخکې د ایرپورټونو ته ځان ورسوي تر څو هلته کوم څه چې ریکوایر دي هغه معلومات د دوی څخه واخیستی شي او دوی ته په وخت د تلګ اجازه ورکړی شي دا خبره یو ځل بیا واورئ هغه کسان کم چا پسې چې د ویزې مخالفې دي او غواړي چې خپل وطن ته لاړ شي که هغه د ابوظبي شارجه یا رسول خیمې ایرپورټونو څخه ځي هغوی د 6 غنټې مخکې د خپل پرواز څخه هلته ځان ورسوي او که کوم کسان بیا د دوبۍ ایرپورټ څخه ځي هغو ته څه کول پکار دي دا زیاته کړه چې هغه کسان کم چا لپاره چې د ویزې مخالفې معاف شوي دي او دوی غواړي چې د دوبۍ ایرپورټ څخه لاړ شي هغه د 48 ساعته مخکې د امیګریشن دفتر څخه لیدنه وکړي نو دا امیګریشن دفترونه چیرته دي د دوی لپاره یو الکیسیز پولیس سټیشن دی بل سیول ایویشن سکیورټي سنټر دی او بل ډیپورټینګ سنټر دی کوم چې ټرمینل 2 سره نږدې دی نو دې مرکزونو ته به 48 ساعته مخکې د خپل پرواز څخه ځان رسوئ تر څو تاسو پسې چې کومه مخالفه ده هغه درته معاف کړي او د تللو اجازه درکړي نو دلته یو ځل بیا دې خبرې ته غوږ شئ هغه کسان کوم چاته چې د ویزې مخالفې معاف شوي دي که هغوی کې کوم څوک د ابوظبي شارجې یا رسول خیمې ایرپورټونو څخه ځي هغه د 6 غنټې مخکې د خپل پرواز څخه د ایرپورټونو ته ځان ورسوي او کوم څوک چې د دوبۍ ایرپورټ نه ځي هغه د الګیسیس پولیس سټیشن سیول ایویشن سکیورټي سنټر او ډیپورټینګ سنټر کم چې 2 نمبر ایرپورټ سره دی د خپل پرواز څخه 48 ساعته مخکې د ځای ته ځان ورسوي په دې کې کوم څوک کمایوبین وي یا د کم چا عمر د 15 کالو څخه کم وي هغه مستثنا دي مقصد دوی خلاص دي د دې څخه هغه د ډایرکټ ایرپورټ ته ځي او دوی ته به د تللو اجازه ورکوي کیږي او که کوم څوک د پاړه لا زیات معلومات غواړي چې د کوم شمېره تاسو په سکرین باندې ښکاري دی باندې ټلیفون وکړئ او کومه پوښتنه چې تاسو سره یې د دوی څخه د پوښتنه وکړئ نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو د ګټور تمام شوي وي نو هیله مې دا ده چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم د پاړه معلومات وشي که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ او که چیرې تاسو دا ویډیو خوښوي نو لایک یې ضرور کړئ نور مو په الله سپارم د الله په امان